لکه نورو ځایونو کې چې غصب شو دلته هم دغسې معامله روانه وه. بر تصمیم مو ورته نیولی دی، برق انشاءالله جوړېږي، دلته به د شپې تمام شپه رڼا وي او د ورځې د انشاءالله هغه کېږي. اول خو یو ډاګ و، ډاګ ولته موټر یو موټرسایکل خلکو ځغلولې، اوس انشاءالله ځای نشته پکې بازار کې خپله ګوري. مالونه هم پر ترتیب دي، بې عزتي نسته. ظالم سړی وي دلته راغلی او د 10 غرفو د 20 غرفو ځای نیولی وي، نو هغو ته موږ ځای نه ورکوو، د 20 غرفې ځای نه ورکوو. چې دوی به کاروبار نه کولو، خاص د دې دپاره به راغلي وي چې ځای ونیسي. نو هر یو قطار چې موږ جوړ کړی دی داسې موږ جوړ کړی دی چې بوټانو والا د بوټانو سکینې چې د هغوی یې سودا ورڅخه ښه شي، د دوی یې ښه شي. د یاد درنو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوښ او خوشحاله اوسئ. زه امین الحق امیني یو ځل بیا ستاسې په درانه چوپړ کې د نن خپرونه مو چمن حضوري ته ځانګړې کړې، چیرته چې دستفروشان د ښار له مختلفو برخو څخه راټول شوي او دلته ځای په ځای شوي. موږ کوښښ کوو چې د دې چمن حضوري د منصوبینو سره هغه خلک چې د ښاروالۍ لخوا ټاکل شوي دي او دلته مسؤلیت په غاړه لري له هغوی سره وغږیږو چې دغه نظم او ترتیب په څه ډول باندې ترسره کیږي. له موږ سره پاتې شئ. درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. موږ سره قاري صاحب مبشر د چمن حضوري د نظم مسؤل موږ سره دی. له دوی سره به د دې بازار د نظم په اړه باندې خبرې کوو چې دلته شته کراچیوانانو لپاره دوی کوم ترتیب په نظر کې نیولی تر څو د بازار ښه نظم وشي. قاري صاحب ستړي مه شئ. خیر اوسې، مننه، ژوندی اوسې. صحت مو ښه دی، کراري ده؟ الحمدلله چې تاسو خو تاسو سره سوال. قاري صاحب ګورو چې د تیر په پرتله باندې تغییر زیات راغلی په دې بازار کې، رونق یې پیدا کړی دی. دلیل یې څه ګورئ؟ نو دلیل یې دا دی چې مخکې خو دلته نظم نه و برابر او ګډوډي او هر سړی راغلی و، غرفه یې لګولې وه او کراچۍ یې لګولې وه دلته. ځای یعنې ځای بس ځان ته غصب کړی و، یو ځای یې نیولی و. نو اوس انشاءالله موږ دلته تقریبا شپږ ورځې کېږي چې ټول ملګري دلته راغلي یو او دلته مو تنظیم دی چمن شروع کړی دی چې د خلکو رړۍ او کراچۍ برابرې کړو. هغه کراچۍ چې کومې خالي کراچۍ دی او غرفې دي هغه موږ جګوو، یخ په ځای باندې نوره داسې کراچۍ چې خلک کاروبار کوي او بیرون په سړک هغه باندې ولاړ دي هغه راوړو دي دوی په ځای لګوو. یعنې دلته هم لکه نورو ځایونو کې چې غصب شو دلته هم دغسې معامله روانه وه؟ نو داسې غصب کوونکي نشته. بیا یو کس راغلی 2 دانې 3 دانې 4 دانې کراچۍ لګولې دي، نو هغه موږ ته نټولې کړي دي. داسې یو غصب کوونکی نشته چې یا دلته ځای ونیسي یا دی په خپل هغه وکړي. نو موږ انشاءالله کمیټې والا خپل انجینران شته، خلک شته دي، هغه هغو ته ځای سیخوي او تنظیم ورته جوړوي. دا نشته چې دی ما ځای تا ځای چې کوم ځینې دي کس کراچۍ ودرېدله هغه ځای دی، هغه دپاره مو انتخاب دی، هغه دپاره مو ورکړی دی. دا نشته چې بس دی تا ځای شا بس دا ټول هغې ته شه 10 غرفې ځای ته شه، نه. انشاءالله چې هر چا کراچۍ مو راوړه په مغ ځای مو کېښودله په مغ ځای ولاړه دی. انشاءالله څوک نشته چې بیا درته وایي چې ما ځای دی یا کراچۍ دې راولې دی یا دا ځای مو یا ما ته رسېدلی دی. غصب دلته نشته انشاءالله. اوسه پورې داسې یو څوک غصب کوونکی نشته چې ځای ونیسي یا دلته د مظلوم جي کې د یو ځای نه. نو انشاءالله هسې مشکل نشته. ډېر ښه. زموږ هېوادوالو ډېری و چې دلته کراچۍ راوستې وې، تاسو ته معلومه ده چې شکایت یې درلوده چې دلته ځینې خلک داسې دي چې هغوی د څو کراچیګانو ځایونه نیسي او بیا هغه وروسته په اجاره باندې ورکوي یا په کرایه باندې ورکوي. او د هغه هېوادوالو چې حق دی یا هغه هېوادوال چې له نورو هېوادونو نه د مهاجرت په شکل باندې بیرته راغلي دي، مهاجرت یې هلته کوو او د هېواد ته بیرته راغلي دي، هغوی ته حق نه ورکول کېدی. یا هغه هېوادوال چې بیرون په سړکونو باندې کراچۍ درولې وي
د هغوی حق ضایع شوی او خو دغه دی چې قاري صاحب موږ ته اطمینان راکړي چې دغه مشکل دلته په پوره ډول باندې حل شوی دی. قاري صاحب راځي وربشو د خلکو احوال به هم راواخلو. صحیح دی انشاءالله راځئ. دلته یو مشر له موږ سره ولاړ دی، له دوی نه پوښتو چې د دوی کاروبار څنګه دی. کاکا سړی مشي، جوړ اوسه څال دی سرعت ښه دی، صحت هم ښه دی؟ شکر دی الحمدلله. موږ ډېر خوشحاله یو، ډېر راضي په دې راضي چې زموږ اوس امنیت هم پر ترتیب دی، مالونه هم پر ترتیب دی، بې عزتي نسته. اصلا خو هلته چې په ښارو کې ول بې عزتي ورسره وه چې دورې میدان که دورې میدان که هغه مشکلات وو، خو نن الحمدلله یو مشکلات هم نشته. ټوله د خپله کاره څه راضي دي، ټوله په خپل کار خوشحاله دي، په عزت راضي دي. اول انسانان عزت غواړي، خو اوس د خلکو عزت ټوله پر ځای دي. تر مخه په بې عزتي کې ول، په میدانو ول، په مشکلاتو کې ول، نن ټوله الحمدلله چې د ټولو عزت پر ځای دي او سوداوي قرار کراله الحمدلله سمیږي. یوازې کاکا دا نه وه چې خپله کراچیوانان له دې مشکلاتو سره مخ وو، هغه خلک چې په ښار کې اوسېدل هغوی هم ډېر زیات هغه هم ورسره په تکلیف ول، هغه هم په تکلیف ول، کاروباریان هم په تکلیف ول. خو نن ټوله پر ځای دي، د ټولو عزت پر ځای دي. که څوک په عزت پوه شي خو نن عزت پر ځای دي، امنیت دی. بالکل 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 همداسې ده. یو څه کاروبار ځکه لومړۍ ورځې دي سمیږي الحمدلله چې سمیږي، د ټولو کاروبار سمیږي. ښاریان دې خواته راځي، دا علاقه ازاده ده، هېڅوک نه په تکلیف کېږي. هم به د ښاریانو عزت پر ځای، هم به د مزدورانو د غریب ولس عزت پر ځای. نو عزت تر ټولو بهتره دی. او موږ یو خواهش د حکومت اصلاح کوو چې دلته یو جامع جوړه کړي او تشنابونه او اوبه سیستم ورسم کړي. د ښاروالۍ له مسؤلینو چې موږ واورېدل د دوی په وینا چې دلته جغل اندازي کېږي، مسجد په نظر کې نیول شوی دی او هغه ضرورتونه چې د یو بازار لپاره یې هغه ټول په نظر کې نیول شوي دي. دا چې په نظر کې نو بیا ډېر ښه دی. و انشاءالله کاروبار سمیږي، ټوله اوس د خپله کاره څه راضي دي. ډېر ښه ډېر ښه. دا د خدای ډېر لوی شکر ده چې زموږ هیوادوال چې پخوا یو څه له مشکلاتو سره نه دا کوي، دا خو بېله خبره ده. خو باید هر مسلمان په د خپل ګریوان کې وګوري چې نن عزت پر ځای دي د خلکو. ډېر ښه ډېر ښه. په تیر کې بازار چې تاسې هلته همدغه د بوټانو کار کوو، هلته بازار ښه و که دلته، یا آینده د دې ځای څنګه؟ آینده د دا ځای سم دی، آینده دا ځای پر بیا دی. عزتمند دي ټوله په عزت کې راځي خلک، هم عزت شته دی او هم حلاله روزي، هم حلاله روزي ده، هم عزت خلکو پر ځای دی. ډېر ښه ډېر ښه. ټول عزت پر ځای دی. آباد اوسئ کاکا. الله دې وساتي. درنو هیوادوالو، تاسې زموږ د هیوادوال خبرې واورېدلې، تاسې تصاویر ګورئ، موږ بیرته راګرځو. قاري صاحب سره یو، دوی د دلته کاروباریانو احوال اخلي چې دوی څه مشکلات لري، کاروبار څنګه روان دی. سلام علیکم حاجي صاحب، څنګه یې؟ بخیر یې؟ د شکر. څنګه دی کاروبار؟ د څنګه دی کاروبار؟ خیر دی. لکه د 5 ورځو 10 ورځو کې به څومره فرق کړی وي د دې ځای؟ ډېر فرق کړی دی. اوس ډېر راځي، خرڅ کېږي، هر شی خرڅ کېږي. تقریبا اوس د 15 ورځو کې 50-60% فرق به کړی وي. ډېر فرق کړی دی. اوس ګیروبار دی. ان شاء الله اوس خلک کار به زیات راځي، پوه شو کاروبار شي، ترقی کېږي، بیا ګیروبار کېږي. مننه. لکه څنګه چې ګورئ زموږ ډېری هیوادوال چې
دلته په کار باندې بوخت دي، راضي برېښي او رضایت شته دی، یعنې کاروبار ورو په بهبودۍ باندې دی او په ښه والي باندې دی او نظم چې رامنځته شي دلته، نو په دې کې نور هم زیات تغییر راځي. قاري صاحب له موږ سره دی، ګورو چې دغه هیوادوال چې بوټونه خرڅوي د دوی نظر څه دی، د دوی نظر هم راخلو. السلام علیکم حاجي صاحب. سلام علیکم. څنګه یې ښه؟ د شکر دی. څنګه دی کاروبار دی، څنګه دی زنانه ورځي او څه بوټان خرڅېږي که نه؟ او راځي کره سلو ښه کېږي، خو فعلا خو نوی ده بازار که نه. نو انشاءالله اوس خو نوی تقریبا یو 50% به فرق کړی وي د څو ورځو کې. 50% نه خو یو 30-40% به یې کړي داسې انشاءالله. دا که تاسو د اکثره زنانه او بوټان دي که نه، نو اوس انشاءالله زنانه ډېر به زیات هلته راځي او خلک راځي. د مهربان انشاءالله وخت په ورځ نه ورځ ته بدلون کوي، ښه کېږي کار. ورځ په ورځ زه وینم د خلکو بیروبارو دا جمع جوش ښه کېږي کره. مننه، ژوندی اوسې. قاري صاحب محترم، هیوادوال خو الحمدلله چې راضي دي. بله خبره دا ده چې دلته دغه کوڅې جوړې شوي دي د هر جنس لپاره. تاسې بیل ځایونه ټاکلي دي، یعنې جداګانه ځایونه ټاکلي دي چې هره برخه باید په بیل ځای کې وپلورل شي؟ نو یو ځای مو تقریبا د بوټانو دپاره تعیین کړی دی، بل طرف مو د لیلامي دپاره تعیین کړی دی، بلې خوا ته مو دا د کوم هغه چې دی څه نومیږي سبزیجات او د نوره کالینو والا دغو ته مو بل طرف تعیین کړی دی. نو هر یو کتار چې موږ جوړ کړی دی داسې مو جوړ کړی دی چې بوټانو والا د بوټانو سکینې چې د هغوی سودا اوسه ښه شي، د دوی یې ښه شي، او د لیلام والا د لیلام سکینې چې د هغو سودا یې ښه شي. ځکه یو کس چې په یو ځای کې هغه دومره سودا بیا نه کړي، ځکه خلکو مخ هلته چې وي یو ځای نه چې یو 30-40 غرفې لیلامي وي، نو بیا کس یوې غرفې ته نه راځي، هلته ګوري چې هر ځای کې خوښ شو شی راواخلي. نو که چیرې یو ځای کې یو غرفه د بوټ وي، نو هغه ځای کې یو څوک دومره بوټ نه اخلي، خو که 30-40 دانې غرفې او 50 دانې غرفې هلته لګېدلې وي د بوټانو، همداسې لیلامي، همداسې سبزۍ والا، همداسې د قالینو والا، انشاءالله بیا خلک په هملته په خپل ځای ځي. نو تنظیم نی وخته یو اول سر کې مو د بوټانو والا لګولې دي، بیا اوس دې خوا ته د لیلامي او د نوره شیان دغه مو تنظیم کړي دي، پورې غاړې ته بیا اوس کار شروع کړی دی د سبزۍ والا چې دي او د کالینو والا چې دي یا د رختونو والا چې دي، هغو ته هم هلته ځای خلاص کړی. دلته چې څوک د مالونه خرڅي یا جنسونه راوړي په کراچیګانو په تختونو باندې، دوی د جغل خبره ډېره ده چې دلته جغل اندازي وشي او هغه ضرورت چې د هغه لپاره بازار لپاره نهایت ضرور دي، لکه د برق شو، همداسې د مسجد او د اوبو مسله. د دې برخه کې تاسې کوم ترتیب نیولی دی؟ نو یو خو د دوی داخل کوڅې دي، داخل کوڅو مو داسې ته ویلي چې تاسې خپل منځ کې یو تصمیم ورسه ونیسئ چې دا تاسې خپله اشغال کئ. بیرون د کوم سرکونه چې غټ سرکونه دي یا پارکینګ دی، دغه مو انشاءالله د چوکیدارانو مسؤل څه او د پارکینګ چې څوک هغه کوي یا جوړوي، نو هغه اوس هم دا خبره کړې هغه اشغال کوي. او بل د بر تصمیم مو ورته نیولی دی، برق انشاءالله جوړېږي، دلته به د شپې تمام شپه رڼا وي او د ورځې د انشاءالله هغه کېږي. او د اوبو سیستم د تشنابونو سیستم هغه خو جوړ شوی دی انشاءالله، برمې ورته ویلي دي، تشنابونه هدې فعال دي انشاءالله، هغه مشکل حل شوي دي. ضرورت دی چې یو اشغال دلته ولیږي، اشغال شي او پارکینګ جوړ شي انشاءالله. تصمیم مو نیولی دی، کار په روان انشاءالله، هغه تقریبا د 15 ورځو کې انشاءالله برابر شي. یعنې دلته چې برق هم راشي او دغه مشکلات هم چې حل شي، نو یو معیاري بازار جوړیږي دلته چې بیا به که د خدای رضا وه د هیواد د نورو برخو نه خلک راځي دلته نندارې ته. او وخت دغه کراچیوانان ډېر په بې نظمه شکل باندې په بازار کې خوارو وارو خپل کاروبارونه یې کول، خو دغه د الحمدلله اوس دغه ترتیب هم نیول شوی دی. قاري صاحب دیتا دی څنګه یې؟ نو تاسو خو اوس انشاءالله کاروبار دی نه زیات ډېر ښه وي چې دلته خلک د غرفې جوړوي، یو کراچیانې د هغه تاوي پرشوټ تاوي، ځکه د باران اټکل شته چې باران کېدای شي وشي. نو تاسو به انشاءالله نن ورځ بیا بیخي کاروبار ښه وي. نن کعبه والا ښه دی، و سودا مو کړې، شکر دی نور جوړېږي. نو کعبه 100% به جوړ کاروبار ښه شوی وي دا 15 ورځو کې. په 15 ورځو کې اوس څه خو ګزاره کړې ده، خو نو خدای کړي چې دې کعبه نور هم ښه شي. دا ډېره ښه، مننه، ژوندی اوسې. ډېره مننه. هیوادوالو تاسې تصاویر ګورئ، بیا هم موږ له تاسې سره یو.
هیوادوالو دلته د لیلامي برخه ده لیلامي فروشي چې لباسونه کورتۍ او لباسونه خرڅېږي دا برخه هم نو جداګانه برخه ده نو بېله برخه ده نو اول خو تاسو ول چې بر سر کې دی بټونو والا دی د خواته بیا د کوم پرشوټ او د شین چې خرڅېږي دغه دی اوس دا د لیلام برخه ده بیا په سر کې دی مونږ د تیکا پرشي دی چې خلک تیکا یو شی پخوي پلو پخوي هم په سر کې لګولي دي یو د کوڅو په سر کې لګي ځکه داسې دی چې خوراکي هغه دی که نه زیات خلکو ته سوچي نو دا انشاءالله ټولې کوڅې برابرې دي نو دا تاسو اوس ګورئ چې ټول لیلامي کوڅې دي تقریبا داسې 11 کوڅې 15 کوڅې به د لیلام وي دلته او دا کراچي ستا ده او څنګه د کاروبار ښه ده کاروبار هم خپل نصیب رسېدلی څنګه راضي یاست تغییر راغلی دی په دې څو ورځو کې نه راځي له الله تعالی نه ډېر راځي چې دغه ځای کې کاروبارونه ښه سول الحمدلله دا انشاءالله که چیرته نور هم په دې باندې کار وشي لکه څنګه چې روان دی نو دلته به بیا خلک کوښښ کوي چې ځای پیدا کړي بیا به ځای نه پیدا کېږي خو دا دغسې اوس ډېر خلک کوشش کوي ځای پیدا کړي خو اوس هم ځایان نشته ټول ځایان دغه غریبانانو یې خلکو لپاره دي قاري صاحب دلته د کراچیوانانو ته چې ځایونه ورکول کېږي که نه دغه ځایونه د څه له طریقه ورکول کېږي مثلا کوم معیار باید ولري چې دلته کراچي دپاره ځای ورکول شي نو یو خوا خلک دي چې موږ د سړک غاړو نه راوستي دي په انټرنیشنلو کې مو دلته مال راوړی یو دوی دي چې په خپله کراچۍ راوستي دي موږ ته پته لګي دوی خپل نمایندګان شي هغو ته خپل خلک معلوم دي هغو یو کراچۍ وي چې کراچیوان راشي دلته نوی کراچیوان وي او د پته لګي چې دا نوی کراچیوان دی ځکه دوی موږ هلته معلومات کوو چې دا خلک نوي راغلي دي څنګه دي او یو دلته داسې حساب دی چې د چا غرفې موږ راجي کړي دي په انټرنیشنلو کې مو دلته راوړي دي خلک یې معلوم دي هلته بیا راشي موږ غرفه ورته تسلیموو په خپل ځای ورته یږدو نو انشاءالله داسې خلک نشته چې بیابان خلک راغلي وي 10 غرفې او 20 غرفې جوړې کړي وي هر کس ته مو یو کراچي او خپله غرفه ورکړې ده خپله غرفه ورکول شوې ده هلته چې څوک هم راپورته شوي دي د کراچیګانې ترې اخیستل شوي دي هغوی ته یو تعرفه ورکول شوې ده یو څه چې ځان سره یې ولري تر څو پورې د دې اثبات وکړي چې د دوی غرفه واقعیت راوړل شوې ده دلته او انشاءالله یو خوا دی چې دوی تعرفې لري او بل دا دی چې هغه خلک چې تعرفې نه لري دلته خلک مونږ ته تعین کړي چې دا مونږ سال ترسره و او مال ورسره وي یا د مال سره مو راجع کړي وي راوړي مو قاري صاحب محترم د مهاجرینو په اړه باندې چې هغه مهاجرین چې نور هیوادونه راځي د هغوی لپاره هم څه ترتیب په نظر کې نیولی دی نو هغو دپاره خو د مونږ د کمیټې رئیس چې دی نو حاجي صاحب موسی هغه چې دی دلته چې راغلی دی او دی چې د مهاجرینو هلته کارډونه وګوري هغې ګوري بیا هغو ته دی لیکل کوي امضا ورته کوي هغه مو تر لګي چې دی یو مهاجر دی او کارډ هر څه ورسه شته دي د دوی دپاره ځای تصمیم کوي او ځای ورکوي ورته برابر یې کړو چې دوی سوداګانې دلته وکړي لومړی تثبیتېږي هغې نه وروسته بیا دلته ځای ورکول کېږي هو انشاءالله اول خو دا ټول خلک چې څومره خلک دي دا ټول تثبیت شوي دي او دلته مونږ یا تعرفې ګورو د دوی نه یا د حاجي صاحب موسی چې کوم دی د کمیټې رئیس چې دی یا د هغه امضا ورسره وي نه پسه مونږ خلک پرېږدو یا واوي چې ډېر مظلوم خلک وي او نیم هغه خلک پکې شته دي خو حاجي صاحب انشاءالله هر چا ته ځای ورکړی حاجي صاحب ته چې څوک ورغلی انشاءالله داسې نه دي ورته ویلي چې ځای نه در کوم خو چې مظلوم وي یا وایي چې ظالم سړی وي دلته راغلی او د 10 غرفو د 20 غرفو ځای نیولی وي نو هغو ته مونږ ځای نه ورکوو د 20 غرفې ځای نه ورکوو ظالم سره واقع هم داسې کول پکار دي ځکه چې د مظلومانو حق خوري نو هغوی سره باید هم همداسې وشي او بله خبره دا چې هیوادوالو هغه هیوادوال چې مهاجر و بیرته هیواد ته راستنه شوي دي هغوی د هم اطمینان ترلاسه کړي چې ستاسې حق شته دلته چمن حضور کې د هغې نه وروسته چې تاسې تثبیت شئ نو تاسې ته مشخصا ځای درکول کېږي تاسې هم ډاډه اوسېږئ تاسې تصاویر ګورئ موږ بیا هم له تاسې سره یو قاري صاحب له موږ سره دی دلته ګورو چې کراچیګانې راټولې شوي دي کاروبار پرې نه کېږي هېڅ هم پېشتون نه لري قاري صاحب نه پوښتنه کوو چې قاري صاحب علت په څه کې دی
نو علت خو دا دی چې دا د یو خلکو کراچۍ دي چې دلته مو ټولې کړي دي چې دغو خلکو هلته په هغه کې درولې په مابین د خلکو کې چې دوی به کاروبار نه کولو، خاص د دې دپاره به راغلي وو چې ځای ونیسي. موږ هغه راټولې کړي دي، دلته مو اچولي دي ټولې. تاسې ګورئ چې په زرهاو کراچۍ دلته پرتې دي. دا خلک دي چې بیا دوی وایي چې دی ما کراچۍ دی، نو اکثره په کراچۍ باندې نومونه شته دي. موږ بیا ګورو، دوی تذکره ګورو او د دوی هغه ګورو چې دی ده دی، بیا نه پس درته ورکوو چې کله مال راوړي، چې کله داسې سامان نه وي، لمپروشي نه وي یا بوټ نه وي، یو شی را نه وړي، دته هغه وخته پورې موږ ځای نه ورکوو. چې کله راوړل وي انشاءالله ځای ورکوو. حد اقل باید د کاروبار لپاره یو څه ولري، نشي کولی چې خالي یو ځای ونیسي او د بل هیوادوال برخې هغه ونیسي او دلته کراچۍ ودرېږي. نه انشاءالله داسې خو نه کېږي، ځکه چې دوی دلته خامخا باید یو شی راوړي. ځکه چې را نه وړي دا خو بیا بازار په دې رکنده نه کامیابېږي. باید خامخا یو شی وي په کراچۍ باندې چې خلک یې وګوري او د بازار ته خلک راشي او کاروبار روان شي. دا اکثره د یو خلکو کراچۍ دي چې په بازار کې ولاړې دي او دوی دلته کراچۍ ولاړې دي او دوی په بازار کې سودا کوي. اکثره خلک موږ داسې نیولي دي چې هسې کې مو پنډې ته اخیستي چې کراچۍ چیرې چې په چمن کې چې دلته راغلي یو کراچۍ خالي دی او دی نشته دی پوه شي، او دی پوره په بازار کې سړک په غاړه ناست او بیا بوټونه خرڅوي یا لامپروشي او شی خرڅوي. یعنې هغه څوک چې کاروبار نه کوي او بل ځای کاروبار کې دلته نشي کولی چې ځایونه ونیسي. له قاري صاحب سره مو د دې میدان او د کاروبار په اړه باندې هر اړخیزه خبرې وکړلې. قاري صاحب له تاسې نړۍ مننه چې خپل قیمتي وخت موږ ته راکړ. که څه پیغام لري خپلو هیوادوالو ته؟ نو هیوادوالو ته هم دا پیغام دی چې د بې ځایه موټر مه دروئ په سړکونو کې، ځکه مریض هر یو کور ته مریض پېښېږي. داسې یو کور نشه چې هغه ته مریض نشي پېښ. نو باید سړی د خپلې مریضۍ ته وګوري چې تا مریضي تا ته پېښه شي نو ته به څه وکړې که نه، یعنې ډاکټر ته هر څه ته په وخت لاسرسی وشي. بیا یعنې سړی دې په خپل ځان راوایي چې یو د مظلوم هلته ځای ور اخیستی وي، مارکېټ ور اخیستی وي، دکان ور اخیستی وي، اطفایه نشي راتللی. نو موږ د خلکو نه دا غوښتنه دی چې د الله نه ویره وکئ، ما د لارې بندوئ، ما د سړکونه بندوئ، ما د پیاده روونه بندوئ، خلاصې کئ لارې خلاصې کئ. او د دکاندارانو نه مو دا غوښتنه دی چې خپل مالونه دې په خپلو دوکانونو کې کېږدي، ما دې بیرون راوباسي چې پیاده رو د بند کړی وي یا سړک بند کړی. ډېر اکثره دوکانونه موږ داسې لیدلي چې پیاده رو هوارې څه کوي چې سړک ته یې مال راوصلی هلته یې ایښی دی. نو یوازې تاسې د خپل دوکان کرایه ورکوئ، نه د پیاده رو کرایه ورکوئ، نه د سړک کرایه ورکوئ. نو دوی نه مو دا غوښتنه چې د الله نه ویره وکړئ، په خپل دوکان کې مال کېږدئ او بیرون یې مه راوباسئ چې د خلک په آرام سره خپله سودا وکړي او خپل تګ او راتګ وکړي. مننه قاري صاحب، الله مو آباد لره. خوشحاله مننه، ژوندی اوسئ. درنو هیوادوالو، تاسې د قاري صاحب خبرې واورېدلې چې د نظم عامې د منصوبینو څخه و او دلته د دې چمنې حضوري د نظم لپاره دلته ټاکل شوی و او د دې چمنې حضوري هغه دستفروشان چې دلته راغلي دي او خپل کاروبارونه مخ ته وړي، د هغوی د نظم او ترتیب مسؤلیت په غاړه لره، د هغوی هره برخه ورته معلوموله، مشخصوله. هغه غرفې چې کاروبار پرې نه کېده هغوی راټولې شوي دي او هیڅوک نشي کولی چې د بل هیوادوال ځای ونیسي. هغه هیوادوال چې مستحق دی، هغه هیوادوال چې له نورو هیوادو څخه په جبر باندې راشړل شوی دی، هغه هیوادوال چې د ښار په واټونو کې د کراچۍ په سر باندې خپل پیر او پلور کوو، هغه هیوادوال چې د دوی لخوا په انټرنیشنلو کې یا په نورو موټرو کې را انتقال شوي دي دلته راغلي دي او دلته خپل کاروبارونه مخ ته وړي. نو تاسې هم له دې نه مطمئنه اوسئ چې هېڅوک نشي کولی چې دلته د بل چا ځای ونیسي. د ښاروالۍ د عامه نظم ټول منصوبین دلته موجود دي او ټول کارونه په منظم شکل باندې ترتیبوي. تاسې تصاویر ګورئ، بیا هم موږ له تاسو سره یو. بیا هم ښه راغلاست درنو لیدونکو. له موږ سره دلته یو مشر ولاړ دی، له دوی سره د دوی د کاروبار په اړه باندې غږیږو. سلام علیکم.
وعلیکم السلام. د سلام نه مخکې عبدالغفار مې نوم دی او دغه بازار ته نوي راوتي یو، نو ګوره قسمت و نصیب چې څه کېږي. بازار نوی دی او تر اوسه خو شی نشته دی، خو امید د الله نه لرو چې کېدای شي بازار انشاءالله جوړ شي، دغلته هجوم زیات شي او الله به یو چاته حلال رزق پیدا کړي. مخکې له دې چې دلته راشي چیرې مو کاروبار کوو؟ مخکې بازار کې وو، بازار کې تاو راتاو کېدلو، خو خیر هلته اوس مشکلات دی نه پرېږدي او غونډې دلته راوستې دي. کاروبار هلته او دلته دې ترمنځ فرق څه شی دی؟ فرق خو ډېر و، هلته خو سر اکثرو خلکو سوداګانې کولې، دلته خو تر اوسه لا شی نشته دی، خو امید د الله نه لرو بازار به جوړ شي انشاءالله. زه ویل کېږي چې بازار په خلکو جوړېږي، چې خلک وي هلته بازار وي. هلته یو څه ستونزې دا وي چې نورو هیوادوالو ته مشکل پیدا کېده، نو بیا هغوی نشو کولی چې رفت و آمد وکړي. یو دا ډېره لویه ستونزه وه. مریض چاته پیدا کېده، کوم ځای اور اخیسته، نو اطفایې په خپل وخت باندې ځان نشو رسولی. دلته خو الحمدلله دا ستونزې نشته دی، نه بل ته مشکل پیدا کېږي او نه خپل ځان ته. آهسته آهسته به دا بازار هم نور ښه شي انشاءالله. امید لرو. دا خو بهتره خبر ده چې هلته بیروبار هم و، مشکلات هم و، رابندیانې به هم وي، یو کس به یو چیرته تلو نشو رسېدلی، مریض به نشو رسېدلی، خو امید د الله نه لرو انشاءالله جوړ به شي، بازار به جوړ شي، خو بازار په خلکو جوړیږي. بالکل همداسې ده. آینده څه فکر کوئ چې دا بازار به نور هم رونق پیدا کړي، ښه به شي انشاءالله؟ امید د الله نه لرو، امید د الله نه لرو انشاءالله بازار به جوړ شي، چې بازار هلته دننه ریډې پرې نه دي، بازار کې هلته مزاحمت څوک چا سره ونه کړي، نو دلته انشاءالله بازار جوړیږي، خپله جوړیږي. اوله ورځ چې راغلی دلته کاروبار څنګه و، دا ځای څنګه و او اوس څنګه دی؟ اول خو یو ډاګ و، ډاګ هلته موټر یو موټرسایکل خلکو ځغلولې، اوس انشاءالله ځای نشته پکې بازار کې خپله ګوري، نو چې دا د بره نه عکاسي وشي تاسو بازار معلومیږي څومره بهتره بازار جوړ شوی دی. بالکل همداسې ده. دې میدان د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نړیواله سطحې ته ورسو او دا د اوس خپله سینه د کاروبار لپاره پراخه کړې ده او زموږ هیوادوال الحمدلله ټول خوشحاله دي چې دلته راغلي دي او خپل کاروبار کوي او انشاءالله یو ورځ به داسې راشي چې دا به د کابل په سطحه یو داسې بازار چې هر سیمې نه ورته خلک راځي، ځکه دلته چې هغه څه په نظر کې نیول شوي د ښاروالۍ لوري نو د معیار سره برابر دي. دلته د جغل اندازي ده، د برق مسله ده چې اوس دلته ورسره خلک لاس و ګرېوان دي، یعنې د برق لپاره هم دي ترتیب په نظر کې نیولی، مسجدونه دي. دغسې د اوبو مسله ده چې دلته به خلکو ته رسول کېږي د ښاروالۍ له کومو منصوبینو سره چې موږ خبرې وکړې نو دوی وایي چې دغه ټول شیان په نظر کې نیول شوي دي. که چیرې دا شیان واقعیت سره دلته عملي شي دا بازار به څنګه رګ پیدا کړي؟ بازار به انشاءالله څه چې د غونډ کابل نه به خلک دلته سیل ته هم راځي او د دې به سودا ته هم راځي، ځکه غرپې دي خلک ارزانه سودا ورکوي. دکانداران خو هغه یې ملامت نه دي، کراګانې جګې دي نو هغه سودا ګرانه، یو دلته سودا هم ارزانه نو خلک به انشاءالله دلته راځي، بیروبار هم ته جوړي او کار انشاءالله جوړیږي. امید د الله نه په قلاره قلاره جوړیږي، په هېڅ شی هم نه کېږي. خدای دې وکړي چې بهتر شي. مننه خوشحاله اوسئ، ډېره زیاته مننه. درنو لیدونکو تاسې زموږ د دې هیوادوال خبرې واورېدلې، هر چا سره چې دلته موږ خبرې کړې دي د دوی نظر هم اخیستی، د یوې روښانه راتلونکي امید یې په سترګو کې لیدل کېږي. دلته خپله یوه ښه آینده ګوري. یو دا چې دا ساحه ډېره لویه ده، پراخه ده، د ښاروالۍ د امارو او د هغوی د وینا له مخې دلته تقریبا 20,000 کراچۍ او تختونه ځای په ځای کېږي چې دا یو ډېر لوی تعداد دی او د ښار د هر کونج نه به راوړل کېږي او دلته به ځای په ځای کېږي او هره برخې هر جنس لپاره به بېل بېل ځایونه مشخصېږي. تاسې تصاویر ګورئ، بیا هم موږ له تاسو سره یو. درنو هیوادوالو تاسې په دغه ځای کې ځای پر ځای شوي کراچیوانان او د دې برخې د مسؤلینو چې چمن حضوري کې د ښاروالۍ لخوا ټاکل شوي دوی خبرې واورېدلې چې د نظم او ترتیب په برخه کې مصروف او خپل کارونه په مخ باندې وړل. د دوی نظریات هم تاسې واورېدل
چې د دې نظم ترتیب او د بازار نه څومره خوشحاله دي، کارونه څومره بهتر شوي دي، پخوا څه ډول وو، اوس څنګه دي. هغه وخت چې دوی د واټونو په سر باندې خپله سوداګانې کولې هغه وخت بهتر وو او که اوس بهتر وو. دوی ټولو نظرونه تاسې په تفصیل سره واورېدل. تر بلې خپرونې چې زه امین الحق امیني زه ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږم. الله مو مل شه.